د ملي امنیت شورا دفتر څخه په خبر شوی خبر کې ویل کیږي چې د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان او اصغر افغان سره وکتل. هغه له لوبغاړو مننه وکړه چې د هیواد ښکلي او ویاړلې بیرغ یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رپولي او ویاړونه یې ګټلي. هغه له محب لوبغاړو ته د حکومت د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړ. اوس راځئ دوستانو ګورو د خلکو نظریه. یو ملګری لاندې په کمنټ کې لیکلي ضیا ودان محب ګله لطفاً د لوبغاړو پر ځای له جنرالانو سره کېنه، له امنیتي وزیرانو سره کېنه، د پوځي مرستو د جلب په خاطر د دوستو هیوادونو له سفیرانو سره کېنه. زه پوهیږم چې احساساتي ملت به ستا دا تصویر خوښ کړي او ښایي زما کمنټ باندې به منفي ریپلای هم راشي، اما پروا نه لرم. موږ باید خپل مسؤلیتونه او لومړیتوبونه وپیژنو. په هغه کار باید وخت ضایع نه کړو چې ماموریت او رسمي مکلفیت مو موندی. نیک محمد شیرزاد لیکي محب صاحب ویاړلی او دروند شخصیت دی، الله دې ژوندی لري. بل یو ورور احمد غنی احمدي لیکي دا دواړه خاینین دي. زه ځانګړی مینوال یم د تاسو، هیله درنه دا لرم چې د وطن دوست افغانانو سره ناسته وکړه. بل احمدي خان ورور لیکي راشد ته باید د اخلاقو، نزاکتونو، وطن دوستۍ او له خلکو سره د مینې کورسونه جوړ شي. بل ورور بخت جمال دانش لیکي لوبغاړي یعنی څه محب ګله د دې ډبلیو نه څه نه جوړیږي، هغه ته ورشه او ډاډ ورکه چې په سنګر کې دي. د هغوی بیچارهګانو معاشونه او د دوی بوتل سرو معاشونه مقایسه کړه او وګوره چې څو قتل دي. دا خوشي بوتلان دي، د دوی سره خپل قیمتي وخت مه ضایع کوه. بل ورور چې صادق حریفال نومیږي لیکلی دي صلاحکار صاحب هیله ده دواړو ته مو دا لارښوونه هم کړې وای چې له بند او بند بازۍ څخه لاس واخلي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. بل ورور احمد شاکب سحاق لیکي وطن په څه حال ده، تا ته ګوره د هسکه مینه پیښې په هکله تحقیق وکړه. او دوستانو که تاسو د دفتر شورا امنیت ملي په باس یو پاڼه ده په فیسبوک کې دا وګورئ نو تقریبا 3000 د پاسه کمنټونه دوی ته راغلي دي. نو تاسو څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.